یا مسافر مسافرۍ کې مړه شو د بل وطن په مزدورۍ کې مړه شو الله دې ټولو له جنت ور. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیع خان. دا په دیر کې چې کوم مسافر وفات شوي په سعودي عرب کې، ګرانو کتونکو زموږ یو خوږ ورور تاسو به یې پیژنئ، احمد سالار. د دې په یاد کې څه الفاظ لیکلي دي. یقین وکئ ما 2 پیره واورېدو او زما ډیر زیات خوښ شو او خفه یې هم کړم، ځکه چې دې پکې د مسافرۍ داستان بیان کړی. راځئ چې زه هم واورم او تاسو یې راسره هم واورئ او د مخکو ملګرو سره هم شریک کړئ. او دا کم کسان چې وفات شوي دي دې ته په کمنټس کې ټول دعاګانې وکړئ او چې الله یې مغفرت نصیب کړي. راځئ دا الفاظ لږ شانتي اورو. یا مسافر مسافرۍ کې مړه شو د بل وطن په مزدورۍ کې مړه شو الله دې ټولو له جنت ورکړي، الله دې هر قسم راحت ورکړي. مسافرۍ بلا دې واخلم، مزدورۍ بلا دې واخلم، پردۍ دیاړۍ بلا دې واخلم، غریبۍ بلا دې واخلم. سړی به ستړی وي د بل زړه به ساتي، خو مرګ وي ګران د پردیسۍ خالقه، د کور بهر د مزدورۍ خالقه. ته فیصلې په اسمانونو کوې، ته یې په خپلو کتابونو کوې. د چا نه سا په اباسین واخلې، د چا نه سا په شین قالین واخلې. بلها ځوانان مسافرو خوړو د بل وطن دې مزدورو خوړو، نه خو زمونږ غریبي ختمیږي، نه خو زمونږ مسافري ختمیږي. ګنې په بل وطن کې کار ګران دی، دلته د سرو سپینو روزګار ګران دی. هر څه چې کېږي د غربته کېږي، ځکه ګیله مې د قسمته کېږي. هر څه چې کېږي د غربته کېږي، ځکه ګیله مې د قسمته کېږي. والله د کور بهر شپه ګرانه ده، هم پردي سوري ته دمه ګرانه ده. ټول مسافر له مجبورۍ تللی دي، ټول مسافر له غریبۍ تللی دي. په دې غرض چې مو بچي ماړه شي، هم مو سپېره سپېره تندي ماړه شي. په دې غرض چې مو بچي ماړه شي، هم مو سپېره سپېره تندي ماړه شي. تابوت مې پاس په کوټه کې دی بچي را پرېږدی چې مې سر ته ودرېږي. مورې ما هېڅ درله رانهوړو، د سپین کفن غوټې مې پراڼې زمۍ ناظرې ورې وجود مې ګوره. مورې د تخت نه په تخته ولګېدم، مسافرۍ کې زلمي مړه دي کلیوال. ډلې ډلې ځي وسې راوړي جړا جړا کې دغه یو فریاد کوي چې ډوبه شومه د مسافر یار. د کفن سترګې نه اړوي د مسافر یار، د کفن سترګې نه اړوي د مسافر یار.